نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و شهادت مې پر تا پو. شلمه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې معاذ ته منذر بن زبیر وویل چې یو څو وسلوال قبیلې ته راغلي وه او تورونه یې لګولي وه، خو په دغه وخت کې یو تن د دوی مخه ونیوله. معاذ ویل هغه کس څه نومیږي؟ منذر ویل بدبختي خو دا ده چې هغه ستا نه دی خوښ. هغه د غرني سلسلې د خانقاو څخه یو ځوان راهب دی لیسانګو. معاذ حیرانه سوه، بیا ویل کاکا ما د هغه توهین وکړ، مګر دا چې هغه زموږ قبیله او زما ورور ژغورلی دی نو مننه به هم ترې وکړم. آیا دا مهال هغه په خانقاه کې دی؟ منذر بن زبیر ویل نه لوري، زما په خیال هغه همدا اوس ستاسو په حویلۍ کې دی. معاذ ویل زه هلته ورځم او د هغه سره ګورم او مننه ترې کومه. کله چې معاذ پښه پر رکاب کېښودله، منذر بن زبیر یو ځل بیا ورغږ کړ معاذ لوري ستا لپاره بله د خوشحالۍ خبره هم لرمه. معاذ پر آس پرېدله خو ودرېدله. بیا یې وویل کومه خوش خبرې؟ منذر ویل لوري ته هره ورځ زما څخه پوښتنه کوې چې کله به د اسلام ستر مجاهد حسن کرسو دې سیمې ته راسي، نو زه درته وایم چې حسن کرسو همدا لږ مخکې دلته راغلی دی. دا خبره چې معاذ واردله نو د هغې حالت بدل سو. د هغې په سترګو او څهره کې خوشحالي او سکون خپور سو. په خوشحالۍ سره یې وویل کاکا که حسن کرسو دلته راغلی وي نو اوس چیرې اوسېږي؟ دلته د حکومت چارواکي باید خبر نسی، که خبر سي راهبان به د نیولو هڅه وکړي، ځکه ټول پوهېږي چې حسن کرسو د خیرالدین بربروسا د مهمو کسانو څخه دی. منذر مسکی سو، ویې ویل لوري ته اندېښنه مه کوه، حسن کرسو هم د راهب لیسانګو په څېر همدا اوس ستاسو په حویلۍ کې دی. معاذ نور څه ونه ویل، ژر راوګرځېدله او د خپل آس پر لور یې منډه کړه، خو یو دم ودرېدله ځکه ویل چې راهب لیسانګو د بله طرف را روان دی. معاذ نه پوهېده چې دا لیسانګو هماغه حسن کرسو دی. هغې لږ خپل سر وخوځاوه، فکر یې وکړ، بیا ودرېده او د لیسانګو انتظار یې کاوه. هغې غوښتل چې د لیسانګو په اړه څه ووایي، خو ناڅاپه حیرانه سوله. ویې لیدل چې څلور نصراني وسلوال ځوانان چې د غرناطې د حکومت سره تړاو لري او صلیبونه یې په غاړه وه په لیسانګو پسې روان دي. یو تن غږ پرې وکړ چې ودرېږه. لیسانګو اوس د معاذ او منذر بن زبیر خواته ډېر نږدې و. درې واړو د هغه غږ واورېدی. لیسانګو ودرېدی، وسلوال هم نږدې سوله. یو تن یې پر آس ناست لیسانګو ته وویل ښاغلي راهبه ته له الجزایر سره تړاو لرې، دا به ستا لپاره ښه وي چې د هسپانیې په چارو کې مداخله ونه کړې. وګوره نن تا موږ ته مالي زیان راکړ. موږ دلته د محکمې د حکم سره نه و راغلي، بلکې خپله موده فهرست جوړ کړی و. دا ځوانان مو نیول غوښتله څو دوی موږ ته پیسې راکړي او موږ بېرته ولاړ سو. کله چې هغه خاموش سو، لیسانګو ورته په تنده لهجه وویل داسې پر آس له ما سره خبرې مه کوه، زه دا بې ادبي ګڼمه، له آس څخه کښته سه. د لیسانګو غږ دومره قاطع و چې څلور واړه د آس څخه کښته سوله. بیا لیسانګو په سخت غږ ورته ویل تاسو د څو سکو لپاره انسانیت خرڅوئ؟ که په کوم اسلامي سلطنت کې د نصرانیانو سره داسې چلند وسي نو ستاسو زړونه به څه احساس وکړي؟ یو بل وسلوال ورته ویل زموږ زړونه څه نه احساسوي، موږ ته یوازې پیسې مهمې دي، نه نصرانیت مهم دی او نه اسلام. که بیا هم موږ د عملیاتو هڅه وکړو او ته زموږ مخې ته راغلې نو په یاد ولره موږ به پر تا هم برید وکړو. لیسانګو یعنې حسن کرسو د غوسې سره ورته وکتله. بیا یې ورته ویل نو تاسو زما پر ضد هم کار کوئ؟ وسلوال بې پروا وویل بلکل، که تا بیا هم نننی کار تکرار کړ ته اوس ستا حرکت به زموږ لپاره د زغملو وړ نه وي. د لیسانګو حالت بدل سو، سترګې د قهر څخه ډکې سولې، مخ یې سور سو. بیا یې وویل که زه نن نه بلکې همدا اوس پر تاسو څلورو حمله وکړم او ستاسو سرونه پرې کړم نو ستا داسې څوک چې را سره حساب و کتاب وکړي؟ دریم کس وخندل او لیسانګو ته یې وویل راهب یې هماغه راهب پاته سه، د جنګیالي یا اتل کېدو هڅه مه کوه. د راهب او جنګي سړي ترمنځ ډېر توپیر وي،
راهب د خانقاو په سوله ییزو دیوالونو کې ناست وي، د آرام ژوند د خوند اخلي او خپل تږی نفس مړوي. خو جنګیالي د مرګ فرشته وي، هغه د ژوند مخې ته د مرګ کرښه راباسي. راهب د سهار د رڼا او د شپې د لندې فضا سره آرام ژوند تېروي، خو جنګیالي د مرګ د تیارې پر مهال د اسمان پر لور کمندونه غورځوي، توپان جوړوي او د بادونو په څپېړو کې ډبرې ماتوي. محترم ورونو، دلته یو خبره را په یاد شوله، هغه دا چې ځینې انسانان دا خبره کوي، وایي د ملا او سیاست یې سره څه؟ ملا باید په خپل محراب کې په تسبیحو باندې ټک ټک وکړي. ملا نه په سیاست پوهیږي او نه یې کار دی. خو همدغو خلکو ته زه وایم اصلي سیاست قرآن دی او په قرآن باندې تر علماو بل څوک ډېر نه پوهیږي. ځکه د سیاست اوله خښته حضرت آدم علیه السلام یېښېده. هغه یو عالم او د خدای رسول و. پیغمبر علیه السلام په حدیث شریف فرمایي د بني اسرائیلو سیاست د هغو انبیاو کوي او زما د امت سیاست به زما وارثین او علما کوي. نو سیاست اصل کې د علماو کار دی، خو ته راولاړ سوی د علماو څخه د علماو کار اخیستی او بیا دې ځان کړی دی او عالم ته وایه چې د ملا او سیاست یې سره څه؟ نو څومره چې علما په سیاست پوهیږي هغومره نور کسان نه پرې پوهیږي. آیا د بدر په غزا کې مو په یاد دی چې پیغمبر علیه السلام څنګه سیاست وکړ؟ و خپل لښکر ته یې وویل کله چې کفار در باندې راځغلي ته پر ګونډو ورته کښېنه. کفار وویله موږ تر اوسه همداسې جنګ نه و لیدلی، موږ مخامخ پر روان یو، حملې پر کوو او دوی موږ ته پر ګونډو ناست دي. موږ حیران سوو چې دا څنګه جنګ دی. خو کله چې کفار رانږدې سوله پیغمبر علیه السلام و مسلمانانو ته وویل یو دم پر ورو غورځېږئ، په داسې حال کې چې کفار ستړي سوي او تاسې هوسا یاست. نو جنګ شروع کړئ. رابسو د مکې مکرمې فتحې ته چې نبي علیه السلام خپل خبر د مکې د فتحې خبر دومره پوشیده او پټ کړ چې هیڅ چاته یې نه ویل چې موږ د مکې و فتحې ته روان یو. کله چې تر مدینې منورې ووتله نو پر بله خوا باندې او پر بل طرف باندې روان سوله. حال دا چې مسلمانانو سره د بل ځای د جنگ اراده او فیصله وکړله. خو کله چې د مکې مکرمې څخه او مدینې منورې څخه ښه ډېر لرې ولاړل، بیا مخ یو دم مکې مکرمې ته واړوئ او هماغه ځای فتح کړ. دا دوهم سیاست سو. په همدغه شپه چې دوی د مکې مکرمې څخه د باندې اړولي دي، نو نبي علیه السلام هر صحابي ته ویل چې هر صحابي دي د خپل ځان سره یو اور بل کړي، په خاطر د دې چې کفار د لرې ځای څخه و دغو اورونو ته وګوري نو دا به فکر وکړي چې دا څومره زیات لښکر دی، ځکه چې په زرو ځایونه اور بل سوی دی. نو دغه لږ لښکر به د کفارو په سترګو کې ډېر معلوم سي، نو به هغوی تسلیم سي. دا بل سیاست و. نو مسلمان ورور او خوري که ته سیرت شریف د انبیاو ټوله ژوندلیک د زړه په غوږونو باندې واورې، نو ته به په دې پوه سې چې سیاست د پیغمبرانو کار و او اوس علماو ته په میراث پاته دی. که د ملا او سیاست ترمنځ اړیکه نه وای نو پیغمبر علیه السلام څنګه د یو لښکر قمانده کوله، په داسې حال کې چې نبي علیه السلام اعداد نه و کړی، هغه د تورې وهلو او جنګ کولو تمرین نه و کړی، خو بیا هم په جنګونو کې د لښکرونو قمانده پر غاړه اخیستې وه. آیا سیاست د ملا کار نه دی؟ نن چې د 1440 د محرم میاشت ده، د کفارو طاغوتي نړیوالې محکمې اعلان کړی دی چې زموږ قائد اعلی امام المسلمین امیر المجاهدین شیخ صاحب حفظه الله او قاضي القضات باید نړیوالې محکمې ته راکش کړل شي. خو دې سیاست ته وګوره چې د امیر المؤمنین مجاهدین ورته وایي موږ نړیواله محکمه نه پیژنو، تاسې موږ په رسمیت نه پیژنئ، موږ به تاسو او ستاسو محکمه نه پیژنو. آیا سیاست د ملا کار نه دی؟ نو دلته هم دوی دا فکر کړی وو چې لسانګو فقط یو راهب دی، دی نه په جنګ پوهیږي او نه د جنګي تجربو څخه یو څه زده دي. دې وسلوال ځوان تر دې ځای خبره وکړه چې ناڅاپه راهب لسانګو څلور وسلوان ته غږ وکړ، ویل ای د شیطان ناپاکه نوکرانو، که زه د دې کوهستاني سلسلې پر توپانونو او برېښنا وسپور سم او پر تاسو بې رحمه آفتونه راوړم نو څه به وسي؟ په همدې وخت یو بل له هغو وسلوالو څخه بیا قهقهه وکړه او ویې ویل ولې غواړې زموږ په لاس حرام مرګ ومومې؟ وګوره لمر د مغرب خواته د ډوبېدو په حال کې دی، دلته یوازې 3 نور کسان ولاړ دي چې دا حالات ګوري، که زیات خوځېدې نو اول به ستا سر پرې کړو، بیا به هغوی 3 واړه هم ووژنو تر څو څوک ونه ګوري چې ته څنګه وژل سوی وې. معاذ ولیدل راهب لسانګو په یو عجیب انداز وخوځېدی. هغه خپله راهبانه چپنه د ځان څخه وغورځوله، لاندې ترې یو ځلاند جنګي لباس و،
چې پلزي زره یې اغوستې وه، پر ملا یې سور کمربند و چې توره او خنجر ورپورې تړلې وه. لنګوټه هم د سره څخه کش کړه او جوخت ودرېدی. د هغه پر سر یو ځلانده خول و چې د لمر د ډوبېدو وړانګو انعکاس پرې کوي. تورې د پوښه وویستله، شاته یې ډال و چې سمدلاسې په چپه لاس کې ونیوی او غږ یې وکړ: راسئ څلور واړه، زه ګورم چې د مسلمانانو پر ضد سازش کوونکي بریالي کېږي او که د کوهستاني سلسلې د غرونو د منځ څخه یو دوست او مجاهد، زه به بریالی وځمه. څلور وسلوالو تورې راوویستلې، خو لا یې شاته بند ډالونه نه ور اخیستې. هغوی ګمان کاوه چې دا راهب به یې یوه لحظه هم مخه ونه نیسي او په څو بریدونو کې به یې ټوټې ټوټې کړي. خو دوی ورو ورو د لیسانګو خواته راغلل. په دغه شیبه کې معاذ اندېښمنه سوه او منذر ته یې وویله: دا راهب لیسانګو ډېر عجب انسان دی. دا خو د نصاراو څخه دی، خو د مسلمانانو ملاتړ کوي. موږ باید مخکې ولاړ سو او مرسته ورسره وکړو، که نه دا څلور وسلوال به یې خامخا ووهي. منذر وخندل او ویې ویل: زما لورې، دا راهب لیسانګو په اصل کې حسن کرسو دی. خدا پټ وساته، ما ځکه درته ویل چې ته حسن کرسو خوښوې. دا راز به بل چاته نه وایې، که نه د حسن کرسو دنده به ښکاره سي. بسیط ته هم ووایه، دا پټ وساتئ. معاذ حیرانه سوه او د لیسانګو لور ته یې په شوق وکتله. په همدې وخت کې څلور وسلوال حملې ته تیار سوله. معاذ ناڅاپه پر مځکه کښېنستله او بیا یې ناڅاپه قبلې ته سجده وکړله. دعا یې کوله او ژړل یې: ای الله، حسن کرسو خوندي وساته. دا د امت د زړورو زلمیانو څخه دی چې د شیطان د فتنو سره د ملایکو په شان مقابله کوي. هغه مجاهد دی چې د جهل د تیارو په منځ کې د اسلام د لمر څرک راولي. ای الله، دا ستا د دین خدمتګار دی، د هغه ساتنه وکړه. معاذ نور څه ونه ویل، ځکه چې ژړا شدت نیولی و او دعا یې په زړه کې جاري وه. معاذ ناڅاپه پورته سوله، ځکه چې د الله اکبر د غږونو نارې واورېدلې. هغې چې حسن کرسو ته وکتل، نو هغه د څلور وسلوالو سره جنګېدی. هغوی پر هغه مسلسل بریدونه کوله، خو حسن کرسو یې بریدونه تنبوله او پر ځای یې ځواب ورکاوه. منذر بن زبیر معاذ ته وکتل او ویې ویل: لورې، زمری که یوازې هم وي، خو د بیزو د رمې څخه نه ډارېږي. باز که د خپلې ځالې څخه ډېر لرې هم وي، مګر د ګرګس پر وړاندې کمزوري نه ښکاري. مطمئنه اوسه، تا چې په دعا کې سجدې وکړلې حتما به اثر کوي. دا حسن کرسو دی، زه باور لرم چې دا څلور واړه به له منځه یوسي. معاذ غوښتل ځواب ورکړي، خو ناڅاپه یې د مرګ چیغې واورېدلې. څلورو وسلوالو کې دوه حسن کرسو وژلي وه. نور دوه چې پوه سول حسن کرسو خطرناک دی، ویې غوښتل چې خپل ډالونه واخلي، خو حسن کرسو په شدت باندې حمله وکړه، یو بل یې هم وواژه. یوازینی پاته کس د ډاره لړزېدی، دفاع یې نه سوی کولی. حسن کرسو پرې زورور برید وکړ، توره یې پورته کړله او د هغه هم خاتمه وسوله. بیا یې خپله توره پاکه کړله، پوښت یې واچوله، لنګوټه یې واخیستله او بیرته یې وتړله، چپنه یې واغوستله. اوس بیرته راهب سو. معاذ یوه بله حیرانونکې صحنه هم ولیدله. د وژل سوو څلورو وسلوالو آسونه همدلته ولاړ وه. حسن کرسو یو آس ته ورغی، پرته له دې چې په رکاب کې پښه کښېږدي، آس ته پورته سو. کله چې د منذر، معاذ او بسیط تر څنګ راورسېدی، معاذ ورته د درناوي سره وویل: زه تاسو ته مبارکي وایم، ستاسو زړورتیا تاسو ته د اسلام او مسلمانانو سره مینه مبارک وي. زه منندوی یم چې تا، زه او نور ځوانان د دښمن د منګولو څخه خلاص کړو. مخکې مو زموږ په حویلۍ کې تشریف راوړی و، ما هلته ستاسو سره بېادبي کړې وه، بخښنه غواړم. تر څو پورې چې معاذ خبرې کولې، حسن کرسو مسکی و. کله چې معاذ چوپ سوه، حسن کرسو د ځمکې خواته وکتل او ویې ویل: خورې، نه بخښنې ته اړتیا سته، نه مننې ته. زه یو راهب یم، زموږ هدف انسانیت ته خیر رسول دي. معاذ غوښتل چې بیا څه ووایي، خو حسن کرسو منذر ته وکتل او ویې ویل: دا څلور کسان د غرناکې د ادارې یا د راهبانو د محکمو سره تړاو نه لري. دا صرف د مسلمانانو د سیمو د لوټ پلان لپاره راغلي وه چې ناکامه سوله. که شونې وي د دوی مړي په کنده کې پټ کړئ او آسونه یې بوځئ. تاسو ته به په کار درسي. دا آس چې زه پرې سپور یم، زما سره پاته کېږي. زه اول خانقاه ته ځم، بیا د خپل نیکه خواته، ځکه قحطاني مشر کعب بن عامر راته ویلي وه چې نیکه مې سخت ناروغ دی، شاید ژوندی پاته نه سي. زه به یې له ځان سره یوسم که اجازه یې راکړله، ځکه نن نیمه شپه زه له دې ځایه روانېږم. معاذ غوښتل ډېر څه ووایي، خو نه یې سوی کولی.
منذر و بسیط ته وویل چې ته اسان بوځه او د معاذ کورنۍ ته ووایه چې موږ د حسن کرسو د نیکه طرف ته ځو. بیا نو دوی د حسن د نیکه جابر خواته ورغلله چې د هغه حال ډېر خراب و او د ژوند تمه یې لږ وه، ځکه د هغه سره نور ماهیګران اوسېدله. هغو همدا وویل چې د جابر بن مغیث حالت ډېر خراب سوی دی او د هغه د ژوند امید لږ دی. دوی چې کله د جابر څنګ ته کښېنستله نو هغه منذر ته وویل حسن لا نه دی راغلی؟ منذر چې د هغه پښې یې موږلې په غمجن انداز ورته ویل هغه ته ستاسو د ناروغۍ خبر رسېدلی دی او هغه پر لارې دی، ژر به راسي. جابر د درد په ډکو سترګو د منذر پر لور وکتله، بیا په ټیټ او مات سوي غږ کې وویل کله به راسي؟ کله چې د تیارو شپه کې ژوند خاورې سي، کله چې د نفس ځنځیرونه مات سي، کله چې د ژوند چینې وچې سي. های د هغه مور او خور زما لپاره لکه باران وه، د سترګو رڼا د ساه پوره کول وه. خدای خبر چې دا مهال به په کوم تور بې ساه صحرا کې سرګردانه ګرځي. خدای خبر دردناک زندان کې به د مصیبتونو بندیوان وي. کاش چې د پیړیو پټ رازونه خلاصېدلی او زه پوهېدی چې هغوی چیرې دي. بیا چوپ سو، سخته وه چې هغه خبرې وکړي. بیا یې منذر ته وکتل او ویې ویل ښایي زما روح د حسن کرسو له راتګه مخکې والوځي. که هغه زما د مړینې څخه وروسته راغی نو ورته ووایه ستا نیکه ته بخښلی یې، کاش مخکې له مرګه مې د هغه مخ لیدلی وای. هغه زما له ټبره ژوندی پاته سوی یوازینی کس دی. زه د زړه د رڼا د شپې په تیارو کې د خدای یوازې یوه دعا غواړم چې زما لمسي ته اوږد عمر، آرام او سکون ورکړي او هغه ته د خپل امت خدمت کولو جذبه ورکړي. د جابر بن مغیث غږ ورو ورو کمېدی. د دې حالت په لیدو سره معاذ ژړله او د منذر د سترګو څخه هم اوښکې روانې وې. همداسې حالت و چې ناڅاپه حسن کرسو د خیمې په دروازه کې راښکاره سو، ویل نیکه جانه دننه اجازه ده؟ د دې غږ په اورېدو سره معاذ او منذر وارخطا سوله. دا وخت د جابر بن مغیث ژور او لړزېدونکی غږ راځي. دا د حسن کرسو غږ دی؟ که دی نږدې وي ورته ووایاست چې راسي، زه د هغه سره د وروستي ملاقات منتظر یم. که زه مړ سم او بیا راسي نو څه ګټه ده؟ حسن کرسو خیمې ته منډې کړله او د خپل نیکه تر څنګ کښېنستی. د هغه سر یې په غېږ کې ونیوی او په لړزېدلي اواز یې وویل نیکه جانه زه راغلمه، زه حسن کرسو یمه، ستا مخې ته ناست یم، راپاڅه، ما ووهه، د اوسپنې ګرم سیخونه واخله او زما بدن پرې وسوځوه، خو له ما سره د بېلتون خبرې مه کوه. هغه حکم چې تا را کړی و تر اوسه مې نه دی پوره کړی. راپاڅه، سیخ ګرم کړه او زما بدن پرې وسوځوه. که دا نسې کولی نو ما ووهه، زما د بدن څخه غوښې وباسه، زما هډوکي مات کړه، خو له ما څخه مخ مه اړوه. بیا حسن کرسو ناڅاپه د خپل نیکه سر په چټایي باندې کښېښودی. نږدې اور لګېدلی مشعل یې پورته کړ او نیکه ته یې وویل نیکه جانه ونیسه، دا مشعل واخله، ما وسوځوه، ما خاورې کړه، ځکه چې زه د هغه کار پر کولو وړ نه وم چې تا را کړی و. معاذ منډه کړه او د حسن د لاس یې مشعل واخیستی، بېرته یې په مځکه کې ښخ کړ، په داسې حال کې چې د حسن په خبرو یې ژړله. د نوې نړۍ څخه را روانې هسپانوي بیړۍ چې د سرو زرو او قیمتي مالونو څخه ډکې وې ډېر په چټکۍ سره ختیځ ته روانې وې، ځکه چې سمندري بادونه د دوی په ګټه وه. نو بې له دې چې پارو ته اړتیا ولري بیړۍ او کښتۍ به روانې وې. په همدې حالت کې مخامخ ځینې بیړۍ را څرګندې سولې. د هغو مخې ته دوې سترې کښتۍ وې او پر هغو ټولو هسپانوي بیرغونه رپېدله. په بیړیو او کښتیو کې دوه ځوانان ښکاره سوه چې د هسپانوي سمندري پوځ په یونیفورم کې وه. هغه بیړۍ چې د نوې نړۍ څخه را روانې وې فکر یې وکړ چې دا د دوی خپل بحري لښکر دی چې د دوی د ساتنې لپاره را روان دی. حال دا چې حقیقت برعکس و. دا د حسن کرسو او کاکار بیړۍ وې. د دوی د بیړیو په مخ کې په یوه کښتۍ کې حسن کرسو د خپلو وسلوالو ملګرو سره ناست و او بله کښتۍ کې کاکار د خپلو وسلوالو سره ناست و. دوی د ډېر غور او پام سره د هسپانوي بیړیو معاینه کوله. کله چې نږدې راغلل حسن کرسو خپله کښتۍ د را روانو بیړیو راسته لوري ته راوستله او کاکار خپله کښتۍ چپه لوري ته بوتله. شاته ورپسې راتلونکې بیړۍ هم پر دوو برخو وویشل سوې.
د نوې نړۍ څخه راروانو هسپانویانو فکر وکړ چې دا د دوی خپل لښکر دی چې د دواړو خواو څخه د دوی ساتنه کوي، نو ډېر خوشحاله شول. ټول هسپانویانو چې په بیړیو کې وه د خپل بحري لښکر هرکلي ته د بیړیو پر بامونو راپورته شول. خو همدا و چې ناڅاپه طوفان راپورته سو. د حسن کرسو کاکا د لوري په سلګونو غشي د سترګو په رپ کې پرې وغورېدله، او څومره چې څوک پر بامونو ولاړ وه ټول په غشو وویشتل شوله او ځای پر ځای ووژل شوله. ورپسې حسن کرسو خپله کښتۍ یوې هسپانوي بیړۍ ته نږدې بوتلله او د خپلو وسلوالو سره پر هغه بیړۍ باندې وختې. د بله اړخه کاکار هم همداسې وکړل. بیا شاته نورې بیړۍ هم په چټکۍ سره ورورسېدلې او ترې وسلوال ځوانان کښته شوله او د هسپانویانو پر بیړیو باندې راوختله. په لنډه موده کې د هسپانویانو پر بیړیو باندې چیغې، آهونه او فریادونه راپیل شوله. ډېر ژر ټول هسپانوي وسلوال ووژل شوله او جسدونه یې سمندر ته وغورځول شوله تر څو چې مایان میله پرې وکړي. بیا حسن کرسو کاکار د خپل ملګرو سره د بیړیو ټول سامان ته وکتله. وروسته دواړه د یوې هسپانوي بیړۍ پر بام باندې ولاړ وه. حسن کرسو چې د ډېرې خوښۍ څخه یې خوله غوړېدلې وه کاکار ته وویله: کاکاره، زما وروره، نن د سمندر په زړه کې د دې عملیاتو بریا یو بې مثاله خوند لري. کاکار وخندل او ویې ویله: هو، خوند یې ځکه بې مثاله دی چې تر دې وړاندې چې موږ یا نور ملګري مو کومو عملیاتو کې ګډون کړی دی دومره شتمني نه ده ترلاسه کړې لکه نن. حسن کرسو وخندل او ویې ویله: ستا دا خبره هم سمه ده، خو له دې څخه هم مهم یو بل زیری سته. کاکار د تجسس له ډک نظر سره وکتله او ویې پوښتل: هغه څه شی دی؟ حسن کرسو مسکی شو ویې ویله: هغه دا چې کله موږ دلته روان وو باد سخت وو او زموږ پر ضد وو، خو اوس چې پر بیړیو مو قبضه وکړه باد هم قوي دی او زموږ سره مل دی، نو بیرته زموږ د هدف خواته به ډېر ژر ورسېږو. زموږ هغه ملګري چې پارو وهل هغوی ته هم د آرام موقع پیدا شوله. کاکار دا خبره ورسره ومنله. بیا دوی هغه هسپانوي بیړۍ چې د شتمنیو ډکې وې ځان سره ونیولې او ټول په چټکۍ سره ختیځ ته وخوځېدله. محترم ورونو، خیرالدین ولې هر ځل پر هسپانویانو حملې کوي؟ هغوی څه کړي دي؟ لکه څنګه چې د دې جواب مخکې هم تیر شوی و، خو بیا هم یوې لنډې وینا ته راځم. د هسپانویانو سره جهاد ځکه شروع شو چې اول د اندلس د سقوط غچ. هسپانویانو یعنی فرناندو او فرناندیز او د هغه میرمن ایزابیلا د غرناطې اسلامي سلطنت سقوط کړ او مسلمانان یې یا ووژل یا په زور د هغوی دین بدل کړ چې نصارا سي یا یې وشړله. زرګونه مسلمانان د انکیزیشن تر نامه لاندې په اور وسوځل شوله. د ښځو او ماشومانو سره ظلم وسو. کورونه، جوماتونه او مدرسې وسوځل شولې. دوهم د الجزایر یرغل. هسپانویانو د اندلس د سقوط څخه وروسته الجزایر، تونس او نور شمالي افریقایي ساحلي ښارونو باندې یرغلونه وکړله. دوی د الجزایر ښار ته جنګي بیړۍ واستولې. هلته خلک ووژل او بندیان یې غلامان کړل. دوی غوښتل ټول شمالي افریقا صلیبي مستعمره کړي. دریم، سمندري غلا او ظلم. هسپانوي بحري ځواکونو په مدیترانه کې بېګناه مسلمانان تښتول، کښتیان یې لوټولې، حاجیان یې نیوله او ښځو ماشومان به یې غلامان کوله. نو دا ټول ظلمونه داسې وه چې دا مشت نمونه خوروار دي چې یو رښتینی مسلمان مجاهد نه سوای زغملی. خیرالدین او د هغه ورور عروج یې پر ضد جهاد وکړ او د بحري نړۍ سلطانان شوله. خو ورور عروج یې په شهادت ورسېدی، مګر خیرالدین پاشا د عثماني خلافت په امر د جهاد سمندري جبهه فعاله کړه او د هسپانوي صلیبیانو پر ضد یې ډېرې ګټورې جګړې وکړلې. مدیترانه یې د اسلام د عظمت سمندر وګرځاوه. یو ورځ خیرالدین بربروسا د نوي جوړونکي سمندري بیړۍ جاج واخیستی چې ناڅاپه یې زوړ او ډېر مخلص ملګری صالح د هغه خواته راغی او ورته یې وویل: امیره، هغه ځوانان چې تا د حسن کرسو د مور او خور د لټون لپاره ټاکلي وه د هغوی څخه 2 تنه زما خواته راغلي دي. هغوی دا انکشاف کړی دی چې د غرناطې ځینې خلک د سالونیک په ټاپو کې چې په یونان کې ده میشت سوي دي او دا ګمان کېږي چې د حسن کرسو مور او خور به هلته وي. بربروسا لږ څه فکر وکړ او بیا یې وویل: تر اوسه پورې دا خبره حسن کرسو ته مه وایاست، ځکه که چیرې یې مور او خور هلته پیدا نه سي نو سخت به مایوسه سي. تر هغه وخته پورې چې موږ یې په پیدا کولو کې بریالي نه سو تر هغو پورې دا راز پټ وساتئ. سربیره پر دې زما په اند د سالونیک ټاپو اوس تر ډېره د یهودانو څخه ډکه ده. ورونو،
کله چې د هسپانیا نصرانیانو پر یهودانو ظلمونه وکړله نو ګڼ شمېر یهودیان عثماني خلافت ته راغلله او د سالونیک په ټاپو کې میشت شوله. دوی په ظاهره مسلمانان شول خو په باطن کې د یهودیت پابند پاتې شول. نو پیل کې ځانونه مسلمانان ښکاروله خو وروسته د یهودیت رنګ ښکاره کړ. هغوی حتی دا هڅه هم وکړه چې د عثماني خلافت سلطان عبدالحمید باندې فشار راوړي څو فلسطین کې ځینې سیمې یهودانو ته وسپاري. دا ټول هغه وخت پیښ شول کله چې سلطان عبدالحمید یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې ټول یهودان منع شول چې فلسطین ته ډله جمعي هجرت وکړي. یهودي زیارت کوونکو ته دا هم اجازه نه وه چې 3 میاشتې څخه زیات په فلسطین کې پاتې شي. د دې فرمان وروسته د سالونیک یهودانو هڅه وکړه چې سلطان عبدالحمید خپل جال ته راکش کړي. د سالونیک یو یهودي صوافندي د یو ترک عارف بیگ په مرسته د سلطان حضور ته ورسېدی او ورته یې وویل چې دی د صهیونیستي ټولنې له لوري استول سوی دی. د سلطان ته وړاندیز وکړ چې که دی غزه او د بحر المیت ترمنځ ځمکه یهودانو ته ورکړي نو دوی به د دولت خزانې ته 50 لکه طلایي پونډ ورکړي او 1 میلیون پونډ به یې بې سوده قرض ورکړي. کله چې سلطان دا واورېدله نو ډېر په غوسه سو او دا یهودان یې د ماڼۍ څخه وشړله. بیا د دې ټاپو یو بل یهودي هرزل د سلطان حضور ته پیغام واستاوه خو دا ځل سلطان داسې ځواب ورکړ چې تاریخ ته د ویاړ وړ دی. ده وویل هرزل ته ووایاست چې له دې نیت څخه لاس واخلي. زه حاضر نه یم چې د فلسطین د یوې لویې ځمکې څخه هم لاس واخلم. دا ځمکه زما شخصي ملک نه بلکې د ټول امت ملک دی. زما قوم د دې ځمکې د دفاع لپاره ډېر جهادونه کړي دي. خپله وینه یې ورباندې توی کړې ده. که یو ورځ زما خلافت ټوټې سي نو بله خبره ده خو زما په ژوند کې به دا هیڅکله ونه سي. دا راته اسانه ده چې زما بدن ټوټه سي خو دا اسانه نه ده چې فلسطین زما د سلطنت څخه جلا سي. زه به هیڅکله داسې معامله ونه کړم چې زموږ د بدن برخه پرې سي. کله چې یهودان له دې ځواب مایوسه شول نو هغوی یوه پټه ډله جوړه کړه چې دومنه یا دوغه نومېدله. دا هغه خلک وه چې د هسپانیا څخه راغلي وه او په عثماني دولت کې یې ځان نیولی و. د ترکي سیاسي تحریک جمعیت اتحاد و ترقي ډېر غړي د همدې ډلې سره تړلي وه. نو دا یهودان دومره نفوذ ته ورسېدله چې حتی د سلطان عبدالحمید د عزل پیغام چې خلیفه ته یې ورساوه همدا یهودي صوافندي و چې پخوا سلطان د ماڼۍ څخه شړلی و. یهودانو د سلطان څخه یوازې د دې لپاره داسې رسوا کوونکی انتقام واخیستی چې هغه فلسطین یهودانو ته نه سپارئ. د سالونیک یهودانو د خپل تنظیم وروسته په ترکانو کې داسې اغېز پیدا کړ چې د ترکانو یوه برخه چې ځانونه یې مسلمان ښکاروله په حقیقت کې یهودان وه. دوی د خپلو موخو لپاره اسلام قبول کړی و. دوی د ترکي پوځ او حکومت دننه مهم مقامونه ونیوله. حتی د خلافت په وروستیو کلونو کې حکومت ته پورته شوله. د دوی موخه دا وه چې د ترکیې 3 مهم ولایتونه تر خپل واک لاندې راولي چې دوی ورته ولایات ثلاثه ویل کېدله چې یو یې سالونیک و، دوهم موغلا یا موجلا او دریم بورسا یا بل ولایت و. دا هم د همدوی کار و چې په ترکانو کې یې د قوم پرستی زهر خپاره کړل. ترکانو ته معلومه نه وه چې دا خلک مسلمانان نه بلکې دونما یعنی مرتد یهودان دي. کله چې د سالونیک یهودانو ته د ترکانو دښمني ښکاره شوه د ترکانو هغوی ته د مرتد لقب ورکړ. دا همدوی وه چې د ترکانو او عربو ترمنځ یې نفرت پیدا کړ. د شام او لبنان په سیمه کې کوم ترک چارواکي چې د عربو سره ظلمونه کول د همدې ډلې غړي وه. د شام وروستی والي جمال پاشا هم د دوی د ډلې څخه و او د دمشق مشران وځوروله تر څو عربان ترکانو څخه کرکه پیدا کړي. دی د یهودانو د تیم دویمه ډلې غړي و. دوی نه یوازې ترک د عربو بلکې د عربي ژبې څخه هم بیزاره کړه. ترکانو ته خپله ویاړمنه ماضي هم سپکه وښودله. بیا وروسته ترک مسلمانان د دغو یهودانو پر ضد بیدار سوله او که د چا په اړه به ویل کېدله چې دا د سالونیک ټاپو دی نو خلک به خبردار کېدله. همدا یهودان وه چې د ترکانو اخلاقي ژوند یې هم برباد کړ. د هسپانیا څخه راغلو دونمه یهودانو د ګولډن هارب خلیج پر ساحل باندې 20 تفریحي مرکزونه جوړ کړل او هلته د فساد او بېحیایي پراخ بازار جوړ کړ. د نړۍ د کنجونو څخه سیلانیان ورته راتلله خو دا ټول د فحاشۍ لپاره وه. دوی په استنبول کې همدا لوبه وکړه په ځانګړي ډول د بیغلو یا بیک اوغلو په سیمه کې. هلته د نشاط ځایونه جوړ کړل. ښځې به هلته ډېرې وې او تر ټولو بده دا چې دوی ترکي ښځو ته میني سکرټ یعنې لنډه لمنه وښودله. که څه هم ترکیه ډېره سړه ده خو دغه لنډه لمن و مسلمانانو ترکانو ته د یهودانو لویه بلا شوله. ښځو به د یخنۍ زغم کاوه خو لنډه لمن یې نه پرېښودله.
ترک نارینه به د سر څخه تر پښو پورې تاوده لباسونه اغوستل، خو ښځو به د فیشن په خاطر تر زنګانه یا هم لوړ تر هغه کالي اغوستله چې د عورت ډېره حسابه لوڅه وه او یهودي ښځو خپل اغېز پرې ایښی و. د دې حالت پر لیدو یو ترکي شاعر د ډېرې بېوسۍ سره وویل: حجاب د ښځو یو ښایست دی، خبره دا ده چې اوس ډېر دي بېعقلان. خویندو، څونه ښه ټکي ته یې اشاره کړې ده. ته چې هر څومره په لباس کې پټه یې، هغومره ښه او باحیا ښکارې. نارینه به ستا د لیدو په ارمان وي، مګر ستا ناموس به ساتل سوی وي. برعکس، که ته خپل بدن پردي نارینه ته ښکاره کړې، نه تا ګټه وکړه او نه هغه کس چې تا ته ګوري. تا ځکه ګټه ونه کړه چې عزت دې برباد سو او په آخرت کې دې همدغه جسد چې اوس درته ګران دی او په قسم قسم طریقو یې د توروالي او ګونجو څخه ساتې، دا به د جهنم د نوولو او زوو، مارانو او لمبو خوراک سي. خو دا و هغې خور ته وایم چې عزت ورباندې ګران وي، خپل د پلار شمله هسکه ساتي. ډېرې داسې زنانې هم سته چې په همدغه لوڅوالي فخر کوي او نور هم غواړي نارینه ځان ته جلب کړي، مګر هغوی دې واوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه په جهنم کې تر نارینهو زیاتې ښځې ولیدلې، ځکه چې ښځې د نارینه د تباهۍ لامل دی. النساء حبائل الشیطان، ځکه که یوه زنانه د نارینه سره لاره جوړه نه کړي او ښځه خپل اواز او بدن پټ وساتي، هیڅ نارینه جرأت نسي کولای چې د هغې د کور دروازې ته ودرېږي، او دا جرأت نسي کولای چې په موټر یا رکشه کې ورسره خبرې وکړي. مګر که ښځې نارینه ته دا جرأت ورکړ، نو بیا د نارینه د ښکېل کېدو لامل همدا ښځه ده او سزا به یې هم د دې وي. او پاته سو هغه کس چې تا ته ګوري، هغه هم ګټه ونه کړله، ځکه چې څومره و تا ته ګوري هغومره نور تږی کېږي. دا تنده هېڅکله نه ماتېږي مګر چې در سره خپل شهوت پوره نه کړي. او پردي نارینه چې خپل شهوت په تا پوره کړ، نو په تا کې څه پاته سول او په هغه کې هم د دنیا تاوان در معلوم دی او هم د آخرت. خوري، لطفاً په واټساپ یا فیسبوک یا بله میډیا کې د یو څو لایکونو لپاره خپل عزت مه خرڅوه او د فالوورز د زیاتولو لپاره خپل اواز په نورو مه اوره. د دې لایک به تا ته څه فایده وي؟ دا یې ستا فالوورز په لکونو او لایکونه په میلیونونو، خو فایده یې څه ده؟ که ته وایې پر دې کار زه پیسې ګټم، نو د دې پیسو انجام به په آخرت کې در معلوم سي. د دنیا ګټه خو هسې هم یو څو ورځې ده. خوري، آیا ته پخپله نه وایې چې دنیا 2 ورځې ده؟ میلې کوه. نو چې د دنیا د ورځو حساب درته معلوم دی، نو د دې جواب به هم درته معلوم وي چې د آخرت څو ورځې ژوند دی. چې دنیا 2 ورځې سوله، ولې په دغو 2 ورځو باندې د آخرت همیشه ژوند خرابوي؟ خوري، هدف مې داستان دی، خو داستان د نقل په شکل ما اوره چې فقط یوه قصه وه، خوږه وه، ما وخت پر تیر کړ، ثبت مې کړ، ایډیټ مې کړ او نشر مې کړ، تا ډاونلوډ کړ او د موبایل حافظه دې پرې ډکه کړله او د وخت په تېرېدو دې واورېدی او دا د آخري برخه په خدای پامانۍ سره پای ته ورسېدله او نور نو داستان ډیلیټ سو. نه کوم اثر او نه کوم اصلاح راغله. خوري، ستا د بدن په لوڅوالي کې زما څه تاوان دی او په پټوالي کې زما څه ګټه ده؟ آیا دا فکر دې کړی دی چې ګټه او تاوان د چا دی؟ یوه خور چې باحیا وي، باعزته وي او په حجاب کې وي، څومره ښکلې ښکاري. برعکس، کوم چاکلیټ چې لوڅ سي، نو هر مردار مچ او هر خزنده به پرې ورځغلي او په هر قسم میکروب او چټلیو به لړلی وي. ځکه که ته وایې چې نن نړۍ پرمختللې ده او که زه حجاب وکړم 1400 کاله به شاته ولاړ سم، یعنې د پیغمبر اسلام زمانې ته. خو زه وایم که بې حجابي وکړې، نو 1400 کاله نه بلکې په زرګونو کلونه به شاته ولاړ سي. هغه وخت چې د ډبرو باران پرې وسو، چې د لوتیانو، سمودیانو او عادیانو وخت و. هغوی بې حجابي کول، هغوی بې حیایي کول، هغوی فحاشي کول، انجام یې په قرآن کې موږ ټولو ته معلوم دی. نو چې 1400 کاله شاتګ نه خوښوي، 14,000 کاله شاتګ دې څنګه خوښ دی؟ په هر صورت قصه مو د یاد څخه ونوځي. خیرالدین بربروسا خپل ملګري صالح باندې تاکید وکړ چې تر اوسه حسن ته دا ونه وایاست چې د غرناطې خلک د سالونیک ټاپو ته تللي دي تر څو یې زړه مات نه سي. خیرالدین دا غوښتل چې تر هغې پورې حسن ته هیڅ هیله ورنه کړي څو خور او مور یې په رښتیا نه یو پیدا سوي. دا خبرې چې پای ته ورسېدلې، نو خیرالدین بربروسا د صالح سره یو ځای د نوي جوړېدونکي بحري بیړۍ جاج واخیستی. تختی په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غاړې هم بربروسا سالار، په
لرو بر یې رپول غواړي ظلمو سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو دا قرباني او د ایثار په جذبه بیا پس پنځ پیڅلې مسیر تلل غواړي ظلمو